سورة الملک دی سورت کے اللہ سبحانہ وتعالی ہوئی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير سورة الملک ملک پربی کی بچائی ته وي نو دې سورت دا نوم چې دی الملک دی یعنی بچائی نو دې سورت کې دنه الله خپل بچائی ته اشاره کړي چې زما دې سي بچائی د زما دې سي طاقت دی دا سورت مکی سورت ته او په دې کې 10 آیتونه موضوع د دې سورت ته الله خپل بندگانو ته ځان خي چې مو پیژني نو چې مو پیژني نو بیا زما بندگی کوي او ما نه یریږي په خپل زړونو کې زما تعظیم راولي دا غټه موضوع دی سورت د دې سورت عجیب فضایل دي یو حدیث کې راځي امام احمد ابو داود ترمذی نسائی رحمهم الله دي ټول راوړل رسول الله صلی الله علیه وسلم ان سوره فی القرآن په قرآن کې یو سورت ته 30 آیه چې پای کې 10 آیتونه شفاعت لصاحبها حتى غفر له د قیامت پر ورځ خپل مرګري د پر شفاعت کوي الله وبخ یا رسول الله تبارک الذی د سورت وی د کس وړیر وی رسول سموی دی صورت ولبه شفاعت کو دا صورت انسان شفاعت کې یو حدیث کې راځي امام ترمذی راوړي چې کان نبی صلی الله علیه وسلم لا ینام رسول سم داغه پورې نو د کېدو حتی یقرأ الف لام میم تنزيل وتبارك الذي بيده الملك چې سو پورې به دوه سورتونه نو ویلي دا رسول سم هر شپه وی سورۃ الملک او سورۃ السجده یو حدیث کې راځي رسول الله سموي هي المانعه هي المنجيه تنجيه من عذاب القبر وإذا سورت ته چې کم سړی وی یا دې عمل پکې الله د قبر د عذاب نه ساتي په روایت کې دې سم راځي چې سړی مړ شو په قبر کې خو دې شنو د عذاب ول د خپل طرف نه راغی نو بس ورته ویل شو چې دغه سورۃ الملک وي هغه تلاوت به کو هغه ځم په کړه عملي کو بیا ول د خې طرف عذاب راغی بیا ته دغه ویل شو ګس طرف بیا عذاب راغی بیا ته دغه ویل شو بیا سر طرف عذاب راغی بیا ته ویل شو اوس عذاب تلا نو ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم هي المانعه هي المانعه مطلب یعنی چې کم سره د صورت وي په دې ځم په کوي په دې عمل کوي د دې صورت د الله سبحانه وتعالى د قبر د عذاب نه ساتي د دوی اوچت صورت او د فضائل سورة اوچت فضائل له ودې کې الله سبحانه وتعالى وی بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك برکت ورکون کې د غزاد چې پلاس دغه کې بچای ده نو ګوره موږ وی چې د صورت کې الله خپل بچای خي نو شروعات دي شو تبارك الذي بيده الملك
برکتونه والا دی هغه ذات برکت اچونکی دی هغه ذات چې په لاس هغه کې بادشاهي ده د الله حقیقي لاسونه څنګه چې دغه د شان سره ښایي او کیفیت یې موږ ته نه دی معلوم بیا دلته سوال لري چې د بادشاهي دي چې الله وجه هغه په لاس کې د بادشاهي خو د مخلوقاتو سره مشتي دي چې الله سب د خپل ځان لپاره ذکر کړه جواب دغه دی چې د مخلوقاتو چې کوم بادشاهي د دولم دغه بادشاه ور کړی ده دولم الله ور کړی دوی خپل طرف نه غوسه نشته نو بیا په اخر کې دغه بادشاه ته پاتې ده او د مخلوقاتو چې کوم بادشاهي ده نو دا وختي تور ده د الله د همیشه ده یو سړي سره ځمکه د سلويختو کالو جزان لزمکه والی نو شپېتو کالو مړ شي نو بادشاهي شي ختم شي ډېر شو کالو ځمکه والی نو سلو کالو مړ شو نو بادشاهي ختم شي خو دې سمه د سکوخه چې بادشاهي پاتې هیڅوک نشته نو مخلوقات کې د چا بادشاهي پاتې کیږي نه دا یو وختي تور ده بل دا چې دا محدود بادشاهي ده یعنی دې څوک نه چې بس په ټول دنیا بادشاهي ده خو یو ځکه یو علاقه کې څه ځکه زور ده بادشاهي ده یو ملک ده یو علاقه ده او رب العالمین بادشاہي ورغه همیشه لپاره وهو على كل شيء قدير او هغه په هر شي باندې قادر دی یا قدرت لرونکی دی عجیب آیت دی انسان به کې سوچي چې الله په هر څه باندې قادر دی چې په هر څه باندې قادر دی نو انسان به سره خپل رابطه ساته سره مسلې به مهلک ولې بدی قادر نه چې دا حل کیس لو ایمان او یقین د انسان کمزوري شي به مخلوقات پورن خطه الذي خلق الموت والحياه اغزت دې چې پیدا کړی د مرګ او ژوند ليبلوكم ايكم احسن عملا د دې لپاره چې امتحان کې پتا سوچ کم یو تاسو نه خسته عمل والده مرګ او ژوند دا رب العالمین پیدا کړی دا مرګ یو مخلوق دی او دا ژوند دا یو مخلوق دی ځکه حدیث کې راځي بیان کړي چې دا مرګ براوستي شي د ګډ په شکل کې جنت او د جهنم په منځ کې به حلال کړي شي جنتیانو ته وویل چې تاسو د همیشه لپاره مرګ ختم شو جهنميانو ته وویل چې جهنم کې به همیشه لپاره مرګ ختم شو نو الله دا مرګ او ژوند پیدا کړل الذي خلق الموت والحیات هغه ذات چې پیدا کړی د مرګ او ژوند ولې پیدا کړی د لپاره چې مزدوریانې وکړو ځمکې واخلو او په دنیا کې وبس مقابلې وکړو ودونه دي او بچي پیدا کول بس نه ليبلوكم ايكم احسن عملا د دې لپاره چې امتحان راولي پتا سو چې کوم یو تاسو نه خسته عمل ولې جګړه ښکاري نو د دنیا د میدان چې ټول دی د امتحان میدان دی دلته مقابله رواني دي د ټول دارو امتحان دارو ابتلاء د امتحان زیره او د مصیبتونو زیره په دې کې پته لګي د مؤمن او د منافق او د کافر او د مسلمان او د رښتینی او د دروغجن کله دنیا نه او د مصیبتونو پکې نه او د فتنې پکې نه بیا د ایمان پته نه لګي نو د الله سبحانه تعالی دې لپاره پیدا کړی چې د انسانانو پته ولګي نو ځکه الله په قرآن کې وبل ځکه سوی وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون معنی پیدا کړی انسان او پیریان مگر خپل عبادت لپاره پیدا کړی دنیا لپاره نه پیدا کړی افحسبتم انما خلقناكم عبثا الله ویل استاسو دا ګمان دي چې ما پالتو پیدا کړی ګرځي مزيبه کوي خېټه وړه کوي شاوتونو پوره کوي دې لپاره غټ مقصد دی د ژوند هغه سره رب العالمین بندگی کول د خپل مقصد او پیژنې د دنیا الله زمونږ لپاره پیدا کړی د منګه د دنیا لپاره نه پیدا کړی ګوره عجیب خبره منګه چې الله د سره لپاره پیدا کړی هغه بندگی ده زمونږ لپاره چې پیدا کړی هغه دنیا ده د سره لپاره چې پیدا کړی هغه پر خو دې او سې چې منګ له پیدا کړی باغې پورن ختی د الله زمونږ لپاره پیدا کړی بده مې ریګه د زمونږ ده دلته به اوسېږي دلته به ژوند تیرې خوراک څښاک بم کې ابه به تیزي چې ژوندې هم په دې به او چې مرشي هم په دې به مثلی یری
نو انسان ته پیدای د رب العالمین د بندگی لپاره دغه بندگی کوو نو دنیا ستاسو لپاره پیدا لسته په خدمت کې ولېږي همغه ستاسو لپاره چې پیدا یو هغه پر خود او سچ الله پیدا کړی پاغي پورې ختی ولکه موږ چې الله د دنیا د خدمت لپاره پیدا کړی او الله په دې سړي سره عذاب راولي لکه چې دنیا په شمنډوي د دې دنیا نوکری کی د دنیا نوکر او خادم کی او بس د ذلت یو جونی الله سبحانه وتعالی دې موږ دغه ژوند لري ساتي وهو العزيز الغفور او غزور ورده او بخانه کوونکې دی دې آیت په اخر کې ولې د دوه نمونه الله ذکر کو بنور سره نمونه ذکر کولای شو والله اعلم چې سړی به سوچ وکړي مطلب چې الله وی امتحان مې راوځي چې تاسو کې وګورم چې کم یو تاسو کې خیسته عمل کوي نو بیا وی وهو العزيز ورده ګوره که عمل مسیونه کو نو ګوره تاسو رانی ویم شي غفور بخانه کوونکې هم دې کمې زیاته د نشوي نو بخیمه بل دې کې دې سوچو کې چې الله دې سندي ویلي چې امتحانو کې بتاسو چې کم یو تاسو نه اکثر عمل ډیر عمل کوونکې دی ویلي ها نه دی ویلي سی ویلي خ عمل کوونکې خیسته عمل څه ته وي چې اخلاص پکې د الله لپاره او چې د رسول سم په طریقې یو سړی دی ذکر او اذکار کوي او کوي لګیا سحر ماخه دي صوفیانو د اذکار چې کم دي د بدعي اذکار یو لک پیری دوه درې لک پیری دوه سلوي خزر پیری دوه لزر پیری دوه دا غي سره لقيږي او څوک سره غړيږي او څوک سکه نه دوس اگر که عبادت د ډیرو د خو دې عبادت وای کنه هغه ته عبادت وای عبادت یې څوک ډیرو او بل طرف ته یو متبع انسان د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري کوونکې هغه خپل ذکر اذکار د فرض منځنه بعد وکړو او سحر ما خامي وکړو ډیرونه خو هغه اذکار یو کوم چې د رسول الله ثابت دي دا عمل کوونکې د الله دې عمل وکړ د غبل عمل نه وکړ د بس کسان عمل ډیر کې خو عمل برابر نه یا بګری کاری او یعذ بالله الله د پاره نه او یا د رسول سم په طریقه نه الذي خلق 7 سماوات طباقا الله غزات چې پیدا کړی دی واسمانونه لاندې باندې واسمانونه پیدا کړی او قرآن ندام ثابت دی چې څنګه واسمانونه دغه شو زمکی لاندې باندې د اسمانونه ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت نینی تب پیدایش در رحمان کې اس فرق بوینه نه نو دې اسمان ته وګوره فرق دي لکه تفاوت مطلب چې عیب نقصان دي فرق الله وي نشته بګي چې سړی د اسمان ته وګوري او به دې ویری چې دا به دې شکل نه به ډیر مزدار وي دې چې د ویلو وسه پوری د دین بل خسته شکل شتي د اسمانونو ته وګوري څوک به وي چې دې کې دا کار دي سي پکارو څوک نشي ذکر الله ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل ترى من فطور نو وګرځو سترګي آیتین سچاودونه الله انسان د سترګي وګرځو د اسمان طرف ته وخه به کې سزو کې چاودلې ها سجي کې سوري سجي به کې خراب صرف دغه نه رب العالمین دا مخلوق پیدا کړی اسمانونه پیدا کړی نه خط خبر دی نو بیا وای ثم رجع البصر بیا وګرځوا نظر دو پیری کرتين دو پیری په دویم پیر بیا وګرځا موږ چې کله څه شي دي جوړ کو نو سکرته چې زه ګوره ګورم نو چې یې رم پزله کې راشي الله سي وی ګوره بیا وګوره وای خب یقیني خبره ثم رجع البصر کرتين ودویم پیر تو ګوره ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير روا پس بشیتا تا نظر زلیل وغبستړی یا روا پس بشیتا تا سترګي زلیل وغبستړی سترګي به خواري بیا برکوزیک هیڅ نقصان به پیدا نه کی ستړي شي وي بر سړی ګوري سترګي ستړي شي ته د اسمان تر کوم ګوري سترګي به ستړي شي خو څه نقصان به بګي پیدا نه کی
ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح او یقینا خسته کړه دې منګه اسمان نږدې پډیو باندې ګور د دنیا اسمان الله ذکر کړی دی نږدې اسمان مطلب چې اسمانونه په یو بل پاسه وي نه د دنیا اسمان دی بل پاسه بل دي سوري و اسمانونه حدیث اسراء او معراج کې رسول الله چې برتل په هر اسمان کې رسول الله دی پیغمبر سره ملو شي الله وی ګور دې اسمان ته موږ خسته کړی په دیو باندې دیو نو څه مراد دي ستوري وجعلناها رجوما للشياطين او ګرځولې دي منګه دا وشتون کې شیطانانو لرا واعتدنا لهم عذاب السعير او تیار کړې دي منګه د دوی لپاره عذاب د اور بل کړې شوی او دې ځکه الله حکمت ذکر کوي چې ولې استوري ما پیدا کړې دا خدای الله طاقت ته چې استوري پیدا کړې ولې پیدا کړې امام قتاده رحمه الله وی انما خلقت هذه النجوم لثلاث يلي ثلاث خصال دستوري الله دې خبره پر پیدا کړی خلق الله زینه للسماء د اسمان خایست اسمان به کله ښکاري ورجوم للشياطين دې کله ویګن وشتون کې شیطانانو لپاره کله چې شیطانانو کوشش کوي چې غوږ کیږي بره چې د اسمانونو کې سوي لکې د خبرې پټي کې د باغی باندې با وشته کیدو خاص کر په ورځو کې به کوم ورځو کې چې رسول سم ته نه نبوت ملو شو او دریم د دې لپاره چې علامات يهتدى بها او نخيري کڅوک چې ته په شړه کې رواني په دریاب کې رواني په دې بلار پیدا کوي او دا الله په قران کې ویلي وبالنجم هم يهتدون او د استوري باندې خپل لاري معلومه دا وسم کوم علی خلک چې باندې کې وسی هغه د دې تجربه شته چې دا ستوري چې بدغه زیرو خېږي چې بدی زیرو لار بدی سی به بلار دي سی وخت بدی سی ټول معلومات دا وې سره یې ندیر پر الله سبحانه وتعالى د ستوري پیدا کړی به امام قتاده رحمه الله وی فمن تأول فيها غير ذلك نو که څوک وی چې دې کې څلورم بل څه مقصد مشتي فقد قال برأيه واخطأ حظه واضاع نصيبه نو رأي غلطه شو او بغیر وډو سر شو امام ابن جرير امام ابي حاتم اثر راوړی دی خبره ته اشاره ده چې د بعض کسان په دې ستورو کې عقیده ساتي نو مطلب د امام قتاده خبرې دار چې د قدرې خبرې سلورو به بل نشته عقیده و سره نه ساتي ځکه حدیث کې راځي چې کله یو شپه باران وشو به رسول الله سره صحابو ته وي نو که څوک دې وي چې لکه موږ د پلاني ستوري د لاس په موږ باندې باران وشو نو الله وجه د ما سره شریک جوړ کو او که چا دې وي چې مطرنا بفضل الله موږ باندې باران د الله د فضل د لاس وشو دا موحد دی نو پستور کې باقیده دا باندې ساتي چې دا ستوره بدغه ذکرو کې مصیبت پر چې دا بدی ذکرو کې څوک مړکی او دا چې بدی ذکرو کې جنو د ستورو د لاسه هم باران وشي یعنی دا عقیده ده چې باران څوک کوي د ستوري کوي نو دا غلط عقیده ده وللذین کفروا بربهم عذاب جهنم او د پاره داغه کسانو چې کفر کړي دي پر خپل عذاب د جهنم دی وبئس المصير او بد زید ورګرځیدو یعنی د جهنم چې د بد زید د واپس کېدو اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا کله چې غزار کړي شي دوی باغی کې هوا بوریا غیلرا هناره جهنم بهانه رکی ها وسله د جهنم با صفات ذکر کړي دغه کې دي وی د جهنم بهانه رکی غړمبا وکي وهي تفور او هغه بجوش وهي بجوش کې وی دا اور به خود کیږي سم نور زین کې کم د جهنم صفات راغلي دلته موږ تفصیل ذکر کړي تفصیل له نزغ هغه سورتونه او غایتونه ولته موږ تفصیل کړي تكاد تميز من الغيظ نجدی دا چی وچوی دا ور دا وجه دا غسینا دا ور بدون بغسه کی دی کافرانو تا مجرمانو تا جهنمیانو تا اللہ وی نجدی دا چی وچوی دا غسینا خو اللہ را تنکڑی دا نچوینا كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها هر کله چې غزار کړی شي په دې کې یو ډله نو تپوس به کوي د دوی نه خزانچیان د جهنم
الم یاتکم نذیر آیا نو راغلی تاسو ته یره درکونکې دغه الله لازم حجت قائمه نو قرآن کې الله ویلي وما كنا معذبین حتى نبعث رسولا موږ د هغه پورې بچا عذاب نه راوړو چې څو پورې پیغمبر نه لېږلی حجت قائم کی نو ګوره موږ ته پیغمبر راولېږو کتاب نازل کو به پیغمبر د دین واضح کو خپ آسان جبه کې نو به علما پیدا کړو نو په هر جبه کې علما شتي په هر ملک کې علما شتي نو دا جهنم د چوکیداران به ته پوښتنه کوي جهنميانو نه ولګره درکون کې نو درغلې تاسو جهنم ته روان یې هغه د سوي قالوا ويباوي بلا ولنا قد جاءنا نذير راغله ومنت يرى وركون کې متو یقینا راغله نو به جهنم ته ورته سوراري دغه وجه ده فكذبنا ندروجن وغنو منغا وقلنا ما نزل الله من شيء او منغوي ندي نازل کړي یا ندي نازل کړي الله سشي پیغمبراني سکړو دروجنی وغنل وس نو علماء شتي علماء حق بیانې باز کسان د علماء سره کینین دغه مجالس ولورزین إن أنتم إلا في ضلال كبير نيتاسو مگر په گمراهی لوی کې پیغمبرانو ته دي شي نن سبا دي علماء ته د بيدین خلک دي شي وي فساد چا جوړ کړي ټول مليانو فساد جوړ کړي وي ته ګورغه هغه پلاني ته فساد کړو نو ګیره وا مونږ دي شي وایو ګیره ولا فسادی نه خو فسادی کله کله ګیره ولا شنو فساد دی کوي ګیره ولا اصل کې فسادی نه خو فسادی کې ګیره پرې دی بیا پاره کې به ګیره څه ګناه ده سبحان الله د مدینی منافقانو بداسوي الله په سوره بقره کې دا خبره کړې وي منګه اصلاح جوړونکو د صحابه چې دي فسادیان دي دا وي فسادیان دي نن سبا هم دغه منافقانو پلار چې نه باز خلک روان دي دغه مشرانو د طریقې نه پرې خو دي خپلو یره په دې امت کې به د علما دي دا فسادیان دي کې دوی ته ختم شو نو که دوی ته ختم شو ته هم ختمي دغه چې دوی ختميږي د قیامت یو نه ښه او چې دوی ختم شو به تم نه دا فسادیان دي سبحان الله ته سچې د امت برابر دي او د سیاسي دینداری بګر د الله فضل دی بیا دغه دغه نه بعد د علماء کوششونه دي بیانونه دي درسونه دي کتابونه دي لیکلي د مور په خټه کې څوک پوه شي الله خو دین را لګل قرآن وشتي حدیث وشتي او قرآن او حدیث به بیان کړي چا دي به د علماء بیان کړي د علماء چې د یو پوړی د قرآن او حدیث ته رسیدو نو علماء خو علماء دي علماء خو لزید غو دین زده کوي دینه ته پوښتنه شو وی پیغمبران نو درغلي نیکان خلکو ته خبر نه وي کړي وا خو موږ غوته چې تاسو دروغجنی او تاسو گمراهان یې وقالوا اويبدوا لو كنا نسمع ونعقل کچرته موږ اورېده قران او حدیث او ناقل یا موږ پکې سوچ کوله ما كنا في اصحاب السعير نبوي موږ په وروالو کې د جهنم نه د بچ کېدو دوه وجې قران او حدیث اورېده او باغی کې سوچ کول جهنم ته بنسي پدې کې رد په خلکو باندې چې کومړم تقلید کوي چې د مولوی سي پټ راواله د مذهب پټ راواله خپل مری ته واچو ابل چې مولوی سي بلګر قران او حدیث بیانې خو واضح دی ته وګ نه سوچ به کوي نه چې وایلوري نو سوچ به سو تخته وي تخته دي جمعه نخپي وباسه ولي خپي وباسه وي د قران او حدیث لیکن قران او حدیث باندې غوګو ته کېده نه وي خلو سوچ خو به وګن وینا دا غوځه جهنم ته تللی دي چې نه قران او حدیث اوریدو نه به سوچ کو فاعترفوا بذنبهم ندوی اقرار کو په ګناه خپل باندې فسحقا لاصحاب السعير بس هلاکت دی د پاره د وروالو ان الذين يخشون ربهم بالغيب یقینا کسان چې یریږي د رب خپلنا په حال د نلیدو کې او چې ایمان دی رب العالمین موږ لیدلې او موږ یریو د ایمان دی لکه هغه وکسامه د عرش په سوري کې
ناغه یو پکې رسول سموي چې زنانه به سراله خکوري زنانه او غله دعوت ورکړه غوته اني اخاف الله زل الله نه یریګم ته اوچته درجه ده چې هر چاته د نصیب کېږي الله نه یره الله دې مونږ ته نصیب کړي چې سامنون کې دې الله نه یری سامنون کې الله نه یری سوچ وکړي چې الله به دې وبرکې سوی اب خپکی اب خوشالي لهم مغفرة وأجر كبير دوی د پاره بخانه دا وجر لوی دی واسروا قولكم وجهروا به او پټکړی خبر خپل یا ښکار کوي هغه کپټ خبره کوي که ښکار کوي انه علیم بذات الصدور یقینا غلا په دې په خبرو د سینو باندې که خبره پټوي او که ښکار کوي انسان په ځل کې یې پیدا شي چې الله په سینې کې دنه څه خبرې په دې الله خبر ده نو دا موږ چې کوم عمل کوو دې به ته پته نه لري ته چې کوم ګناهونه کې په کمپیوټر انټرنیټ کې څه ګوري څه ظلم زیاتی کې څه معاملات پټ دي ستاسو د بعض مخلوقاتو سره ولې الله ته دغه پته نشي الا يعلم من خلق ایا نبویږي غزاد چې پیدایشي کړي دي مکه خبره وکړه ولې الله نبویږي جواب یې څه دی ولې نه او هو اللطيف الخبير او غبارک شي زنین او خبردار دی حدیث کې راځي په نیمه شپه تک تور تیار چی او تور میګي په تور ګټه رواني دا ګټه مېنی نو الله دې میګي د قدمونو وزور د میګي نه ته بنې نس استاد بنوري استاد اعمال وغه تخکارني هو الذي جعل لكم الارض ذلولا دغل اغزات چې ګرځولې د تاسو د پارز مکه تابع ازمکه تاسو تابع کړي د فائدو د پاره اسی سوچو کې د ازمکه به شکر ټینګ کی زلزلې پیرا شي کنه ها درې منټه که 15 منټه زلزلې راځي نیم منټ وې زلزلې راغلی و نیم اسی چلو کو وې درینو سو کسان په کمړ شو چې د ازمکه الله دې سي پری تاسو ورټینګ کوي د خلل راټینګ کړی ده د میخونه بیوالي میخونه بيسدي دا غرونی بیا د ازمکه نه ډیره پسته ده ډیره پسته به دی خو بسنه کی نه ډیره کله کله چې سړی به ګرځي دی نشي د چې منځنی جوړ شوی ده چې انسانان به خپل اجون لګي تیری فمشوا في مناكبها نو ګرځي پلارو داغي کې او کلوا من رزق او خرید رزق د الله نه ګرځي پلارو داغي کې نزان له رزق لټوي الله به تاسو رزق پیدا کړي نه په الله باندې توکل رزق ورکوم کې څوک دی الله د خدای سره اسباب هم جوړه بعض خلک اسباب باندې عقیده ساتینو د اسباب د الله سره شریک کړي دي سي کله پلانې دکان زما ختم شو نو زب سکوما بالکل الله ته سوچ نشتی چې یعنی یو رب مشتی د دکانو مغه د سبب مغه له جوړ کړه سبحان الله سبب هم الله جوړي دا خلکو د سبب د الله سره مونږ شریک کړي او دا ډیر دي او بعض صوفیان دا غوی د عقیده چې اسباب ته ضرورت نشتی نو دم د عقیده خلاف خبره به بکور کې کینه رزق درولیږي ته تکه کوم سړي ته رزق د اسمان درولیدل خپل اسبوي رزق بدل پیدا کې نو صحیح عقیده ده چې اصل د چې توکل په الله ساتي خو اسباب به جوړه او دا عقیده ساتي چې اسباب جوړون کې هم څوک دی دم الله سبحانه وتعالى حدیث کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم وی عمر رضی الله عنه نقل کړی وی لو انکم تتوکلون علی الله حق توکله کتاسو په الله باندې صحیح توکل کول ځان مو تسپارل کنه لکه څنګه چې پکاري لرزقکم کما يرزق الطير نو څنګه چې مارغانو له خوراک ورکړي تاسو لم درکې مارغه به کومه کمپنی کې ها کنه انګريزانو ملک مزدوري کې دا میخه څومره غټ ساروي ولاړی دی به کومه کمپنی کار کوي چې د مزدوري لزی خو ته ولا راوړي نو سحر یو ماخام یو ته بد حل وکته جو برز راوړي به کوم ځای رزق راځي سبب پکې ته او بازی نمیخه بیغم ولاړی دی وخت وګوره او دې شي
نو رزق پسې به کوشش کې خدا به ضرورت غني مقصد به نه غني وإليه النشور او خاصغت ورپاسې دلی الله ته بیا واپس کېدلی امنتم من في السماء آیا تاسو په امن یې دا غلانه چې په اسمان کې دی یا چې په بر طرف کې دی سما په عربي کې اوچت زیته وي نو دې کې سما نه مراد اوچتواله له اوچت په دې آیت کې دا مسله پرته او مخکې تفصیلا موږ ذکر کړی د بنور درسونو کې چې رب العالمین په کوم ځای کې دی په عرش لپاسه حدیث د معاویه بن الحکم رضی الله عنه چې کله خپل وینځه زادولنو پر رسول په سیره وسنه رسول ته پوښتنه کوي الله کوم ځای کې راغی په اسمانو لپاسه ویزه سو کې موږ ته پیغمبري هغه ته آزاد فإنه مؤمن له مسلمان نو ګور دي چې رسول الله غیر خبري اقرار وکړو په صحیح مسلم کې دا حدیث دی چې هغه وی الله په اسمانو لپاسه کې خبره غلطه وي نو بیا رسول الله ته ویل نو الله سبحانه وتعالى په عرش لپاسه ذات هغه په عرش لپاسه دی او علم لید قدرت احاطه ده په هر ځای کې خدای الله ذات ګوره زموږ سره دی خدای الله به ادبی دی ګوره الله ذات زموږ سره دی چت نه لاندې دی ټیبل نه لاندې په کوم ځای کې چې او د سماته کې التم الله په کوم ځای کې ته د کې د خیسر کوروله کې التم الله په کوم ځای کې سندره ور دي کې ګناونه کې التم الله نه د الله علم په هر ځای کې دی لید قدرت احاطه په هر ځای کې غزات په کوم ځای کې دی عرش لپاسه دا به دلیل نو دا بس موږ باندې اعتراض کوي وې دي چې خللو چې من فی السما پاسمانونو کې الله پاسمانونو کې دنه دیس دا اعتراض کوي ځکه موږ علماء سره چې نه ناس کنه ایسوم نشي زده کول د دې خو ترجمه دقه ده امنتم فی السما ایت سو په امن یی دا غلانه چې پاسمان کې دی ترجمه ته معلومه شنو بیا یو کس ته بصراغه شوبه ده باندې راوځو ها الله پاسمانونو کې بعض اسمانونو په الله لپاسه دي نه دی بیا روان ولې څه دغه مسله کوم توجه ته خو چې مفتي او فارغ یم علماء ته چې څنګه نعمت کړي د کعبه پر د قسم غوړم کې سړي ذکر د دې جواب دی چې د فی ته کې چې د فی د عربی کې د اعلی د پرم راځي یعنی لپاس دلیل پیدا دی الله سوی فسیحوا فی الارض وګرځي په کوم ځای کې پزمکه کې کپزمکه ندیږي کې فسیحوا فی الارض مطلب دی فسیحوا علی الارض یعنی پزمکه لا پاسه وګر پزمکه دنه سو ګرځي نه ندیږي کې د فی مطلب دی اعلی اغه لج بسمانونو له پاسه فرعون سو جادوګرانو ته کله جوړ توبه وسته لو صلیبنکم فی جذوع النخل زبتا سول پانسی درکم ترجمه خو دي سیده زبتا سول پانسی درکم فی پتنو د کجورو کې نو په تنو په کجورو کې دنه سو پانسی ور کوي چې تنې سو کولو کې دنه کې پانسی ور کوي مطلب د فی سره دلته لپاسه علی جذوع النخل د کجورو په تنو بزته سول پانسی درکم لپاسه نو دې چې مطلب چې دی د فی څه مطلب دی دلته علی یعنی لپاسه امنتم فی السماء ایت سوپ امن یدا غلنا چې پاسمانونو دی ای یخسف بكم الارض چې داخل بکی تاسو لره پزمکه کې فاذا هي تمور نو ناسا په بدو خوځي الله تاسو ورنه ریږي یعنی تاسو ور په امن کې الله کې غوړي په تاسو په ځمکه خوځي تاسو په کې دنه بوسي ام امنتم فی السماء ایا په امن کې یا نریږي دا غزت نه چې باسمانونو دی ای یرسل علیکم حاصبا چې راو بلیږي په تاسو باندې باران د کانو لکه څنګه چې په لوط علیه السلام په قوم را لګل الله کې زه په تاسو دي سره ولګي ولې نریږي تاسو فستعلمون كيف نذير نذر د چې پته به ولګی تاسو ته چې څنګه دی رول زما مونږ ته پته ده چې الله سبحانه وتعالى څومره قادر دی سورې مخ کې بارانون لګ ډیر سوم بلقو کې پورونه مولونه به وړي دنیا کې سم په ګمړ شو کورونه ورو در الله طاقت ته الله به تاسو ولې نه ریږي په بل ځکه الله دا خبره کړې ده افامنتم ان يخسف بكم جانب البر کله د باندې دا وچه زمکه چې کومه ده د باندې الله وچه یو دنه بګدا سو بوزي او يرسل عليكم حاصبا پتاسو باندې د کانو باران راووري ام امنتم ان يعيدكم فيه تاره اخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح
تاسو ولې پامن کې ولې نه ریږي دا الله نه او کاغه غوړي د تاسو کله به دریاب کې رواني په تاسو باندې یو تیز ماتون کې سلی راوړي فیغرقکم بما کفرتم او تاسو بغرق تباب کی تاسو وبو کی بیا الله په سورۃ الاسراء کې ډیره عجیب خبره کوي ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا الله کې تاسو تبا کوم نه ګورئ تاسو سره سوچتیم نه جمانه بدلا واخلي الله نه سو بدلا غسیش نو ضرور بچا دی ول الله تاسو زمانه نه یریږي ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا کله زهري وسړی راونی سم پټي موسر حساب کتاب کوم ما ترک علی ظهرها من دابه پدې زمکه بده مخ باندې به ایسو کوم پاتې نشي دا خدای الله رحمت ته چې ونیټه ور کړی دا ولقد كذب الذين من قبلهم او یقینا دروغجن غړل دي حق لراغه کسانو چې مخکیو د دوینا فكيف كان نكير نو څنګه عذاب زما دوی لرا اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبضن اي نګوري دوی مارغانو ته د پاسه د دوینا وزري خورون کی او بنديغه ما يمسكون الا الرحمن ندي سرکړي دلره مگر رحمان ذات طاقت خي الله خپل یو ګورې مرغانو ته د زمکه د سمه مې کی چاني ولي ستار وته ها ما يمسكون الا الرحمن د چا رټینګ کړي د رحمان ذات رټینګ کړي انه بكل شيء بصير یقینا غفر شبانی لدن کده امن هذا الذي هو جود لكم بلکې سوق دی غزا چې غلخ کرشي تاسو لره ينصركم من دون الرحمن چې مدد کوي تاسو سره سوا د رحمان ذاتنا سوکشتي چې الله په مقابله کې زموږ سره لخر شي عمرستو کې ان الكافرون الا في غرور ندي کافران مگر په دوکه کې چې دنیا به موږ بچ کې او د مال به موږ بچ کې الله دې په دوکه کې پراته دي امن هذا الذي يرزقكم ان امسك رزقا بلکې سوق دی غزا چې رزق بدر کې تاسو ته کچري بن کې هغه رزق خپل الله اکبر کله رزق بن کې سوق به درکې سوچتي نبي خو ته رزق بجنور منډه وي چې رزق د نه یېره دي ويریږي کنه رزق د بس رزق بن کې ته رزق بس منډه وي د رزق د پاره د رزق پرې خو دي د رزق د پاره دی رزق پرې خو دي او څه عجيبه عبد الرازق ته ساجيبه بنده د رزق وې ز عبد الرازق ما او رزق بس دي منډه وي لکه سره دي یقین نشته جره الله ما رزق راکې بس د لوګي نه بعض انسان مړ شو د رزق پتا په سيدي سي ګرځي لګتا په سي چې مرګ ګرځي او کچرته تان رزق خطا شنو ته سجنه خطا کیږي وره راځي پتا به سي راځي مې ریګه ډیر غم مکوي بل لجوا في عتو ونفور بلکې دوی ورننوتی دي پسر کې شی او بنفرت کې دا د کفر وجه ده فمن يمشي مكبا على وجهه اي بس هغه څوک چې رواني پړمخې په مخ خپل باندې اهدا ډیر هدایت ولده امن يمشي سويا على صراط مستقيم يا هغه څوک چې رواني برابر پلار نه الله د موحد او د مشرک او د کافر او د مؤمن مثال ذکر کو الله یو سړی پړ مخ روان دی لاریم کګه او روان به څنګه دی پړ مخ خپې بر مخ کته او یو سړی په نیغ لار نیغ روان دی الله دې دوه یو شان دي چرته یو شان نشي کې په دنیا کې هم دي سي او په آخرت کې هم دي سي په دنیا کې موحدین مؤمنان په نیغ لار نیغ روان دي او بی دینه سدي پړ مخ روان دي الټه روان دي د الله دین نه مخړولې خپ اخرت کې هم دي سي الله په قران کې سوي احشر الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون د ظالمان او د ټول مشرکین او چې چا بندګي ټول برجمه کړي شي من دون الله د الله نه چې چا بندګي کوي فهدوهم الى صراط الجحيم نولار ولا لوي بوزي په کملار د جهنم په لار نو مؤمن په دنیا کې په نه غلار دي او په آخرت کې په نه غلار دي
او په آخرت کې چې کله د جهنم فیصله وکړي شي الله به ملائکو ته دې راکاږي په زنجیرونو کې وتړي نو پړ مخې به کم څه راکاږي جهنم ته. نه کافر او د مجرم دی په دنیا کې پړ مخې دی او په آخرت کې هم پړ مخې شي او د مؤمن په دنیا کې په نیغ لار نیغ روان دی او په آخرت کې هم په نیغ لار چې نیغ زی. الله دې موږ په دغه لار باندې نیغ بوزي. الله په قرآن په بل ځای کې یو مثال ذکر کړی دی. الله سوی او من کان میتا فاحیینا، الله وی چې سړی مړی او موږ را ژوندې کو وجعلنا له نورا او موږ ولرنا ورکو د قرآن او د حدیث يمشي به في الناس او د دې رڼا په دې رڼا کې هغه ګرځي قرآن او حدیث پر رڼا کې ګرځي یعنی هدایت وسره. كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، آیا دې په شان د هغه سړي دی چې په تیرو کې روان یې تیرونه وته نشي؟ یو شان دي نه دی یو شان. عالم او جاهل، دیندار او بيدینه او کافر او مسلمان، دا وی مثال له. قل ويا پیغمبر هو الذي انشاكم وجعل لكم السمع والابصار والافئده، الله غزاد چې پیدا کړی تاسو ګرځولې دي تاسو لرا غوونه او سترګې او زړونه. قليلا ما تشکرون، ډیر لږ شکر وباسئ تاسو. الله در سم درکړي خو شکر پورې نه وباسئ. قل ورتوایا هو الذي ذرأكم في الارض، الله غزات چې خوار کړی تاسو بزمکه کې و الیه تحشرون، او خاص غته باور جمع کیږي بیا بغته واپس کی. ويقولون ويدي متى هذا الوعد كلبيد وعد القيامة إن كنتم صادقين، كچرت تاسو رښتینی چې څوک خبر نه مني دا غسر سو بانی سل بانی مشرکین به یو داوی زه چې ته پیغمبر یو موږ ته قیامت به کړی راځي وی ښه کده وته خو له خو منله نه منله. الله سوی قل ورتوایا انما العلم عند الله، یقینا علم د دې د الله سره دی. د دې د فائدې د قیامت تر اتلو علم صرف د الله سره پیغمبر سره نشته، چې پیغمبر سره نشته بل چا سره بسنګي. وانما انا نذير مبين، او یقینا زیر درکون کې اخکار یما، یعنی پیغمبر کار یې ورکول لی مسله بیانول لی دا باغری چې هغه د قیامت وخت خلکو ته خي. فلما راوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا، نو هر کله چې ویني دوی د ورځې لره نږدې نو بدرنګ بشي مخونه د کافرانو. قیامت خو دوی نه منو کنه منوي راغله الله چې دوی قیامت ویني په اصل کې نه مخونه به شي بدرنګ شي. دا خبر خو رښتیا ده هم تبو برباد. وقيل هذا الذي كنتم به تدعون، او بویل شي دوی ته دا ورځ د جتا صبح دا وختله پیغمبر نه چې متبوسونه کو کله ورځي کله ورځي دا ورځ دا بوته ملائکه وي ملائکه وته چې دوی باندې عذاب خسخ شي. قل هو دویتا ارأيتم ان اهلكني الله ومن معي ورحمنا، خبر راکي کچرته هلاکی مال را الله وغسوک چې ما سره دی یا رحم کی پمن بانی. مشرکین بداوی چې دا پیغمبر مړ شي او دا ملګری ختم شي نه موږ به خلاص شو. پیغمبر ته الله سوی ته وایي کچری الله ما مړ کی او زما دا مرګری مړ کی یا په موږ باندې رحم وکي، یعنی یاره له عذاب را کی یاره باندې رحم وکي. زمون خبره پرې دی خدای دې ساتي دې کې سوچ وکي. فمن يجير الكافرين من عذاب أليم، نسوک دې چې بچ بکی کافرانو لره د عذاب دردناک نه. مته زمون غم پرې خپل غم وکي. د دې مثال کله کله یو سړی لګي بل دعوت ورکي هغه ته ګمراه هغه زما ګمراهي او زما سیدر پرې خپل غم وکړه. نو ما پیغمبر دوی ته وای ک الله مونږ مړ کوي ک مونږ رحم کوي ک مونږ سره ارسه کوي خو تاسو خپل سوچ کوي تاسو د جهنم نه څنګه بچ کی.
قل تورتوایا هو الرحمن آمنا به اغزاد بے حد مهربان دے ایمان راوڑے دے منگ باغ بانی وعلی توکلنا وخاصغت منزان سپارل دے فستعلمون من هو فی ضلال مبین نزر دا جتا سوتا پتو لگی جی سوک دے بگمراہ اخکار کے قل تورتوایا ارائیتم ان اصبح ماؤکم غورا خبر را کئی کچرتا وگرزی وبستاسو وچی لکن وبچی ستاسو کئی کدا سشی وچیش دیزمگا کی ننوزی فمن یأتیکم بماء معین نسوک دے جراب ولی تاسو توب روانی یا رغی یا چین داری سوک بو براوی سوکشتی سوک نشتا اللہ نلاوا در اللہ طاقت کدا په دې ځمکه کې دا اوبه نه ویستو نیر او به څوک به وباسي سبا کې بیا د خپل ځان سره او د اهل او عیال او د فصل سره او د دنیا سره وسکه د الله طاقت ته وګورو دا غږی مهرباني ته وګورئ چې اوبه دې سره غي مخامخ کاری به موږ د زره ول ویسو بعض مفسرین یو واقع دی ملحد ذکر کوي یغه د آیت ور دی ملحد چې ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین نو هغه وخاندل وی چې موږ به بیلچو په کشو په دې به راوباسو مذاق وکړو الله په عذاب راوسند سترګو د وبې وچی شو سترګو د وبنه سترګو وبدیږي دا وچی شو نه سترګي وچی شو سترګي خراب شو داخل کوتي ته خدای وبني شي زمکه د ویخ نه بسره وباسي الله به عذاب الله د شي طاقت ته نو په دې صورت کې الله سبحانه وتعالى خپل قدرت موږ ته بیان کو چې انسانانو زدو زور اور بچای ما دومره قادر بچای ما ولي ته زما طرف ته ناراضي ولي ته رجوع نه کوي ماته ولي ته زما د عذاب نه یریږي ولي زمانه نه یریږي الله سبحانه وتعالى دې زموږ په زړونو کې د رب العالمین نه یره پیدا کی او الله سبحانه وتعالى دې زموږ د دین سره د قرآن او حدیث سره شوق پیدا کی او الله دې موږ پوه کی